هیله ده چې روغ جوړ اوسئ او خوشحاله ژوند به ولرئ. دوستانو تاسو ته زه نن یو زیری لرم. زیری دا ده چې د پاکستان حکومت همدا 3 ورځې افغان کډوالو ته دا فرصت ورکړ چې دوی وکولی شي په تذکرې باندې افغانستان ته لاړ شي د تورخم څخه. نو په همدغو 3 ورځو کې تقریبا 11,000 افغان کډوال وکولی شو چې په تذکرې باندې د تورخم څخه لاړ شي افغانستان ته. خوشبختانه وایم خوشبختانه د افغانستان د پاکستان حکومت همدې لړۍ ته دوام ورکړو. دا لړۍ لږ شانتې اوږدمهاله کړله. نو زموږ افغان کډوال چې کوم په پاکستان کې دي که ناروغان وي یا په هر غرض باندې راغلي ول پاکستان ته، اوس که غواړي چې د اختر لپاره لاړ شي افغانستان ته بیرته لاړ شي، 9 د جولای پورې دوی وخت لري. تاسو کولی شئ زما افغانو خویندو ورونو 9 د جولای پورې صرف په تذکرې باندې د تورخم د دروازې څخه ووځئ بغیر له کوم مشکل نه لاړ شئ افغانستان ته. د تورخم دروازه به د سهار 7 بجې تر 9 بجو پورې به خلاصه وي. تاسو کولی شئ چې په ارامه توګه باندې صرف په تذکرې باندې خپل سفر ته دوام ورکړئ او خوشحاله او ښه سفر ولرئ. نو دا ډېر یو ښه زیری ده. د پاکستان د دولت څخه واقعا موږ تشکري کوو، مننه کوو چې داسې یو سهولت یې زموږ افغان کډوالو ته برابر کړو. دا د پاکستان او د افغانستان د خلکو لپاره یو ښه خبره ده او بالخصوص د افغان کډوالو لپاره دا ډېر یو ښه زیری ده. ډېره زیاته مننه. تاسو کولی شئ چې خوشحاله سفر ولرئ.